کې بس ډایرکټ هغه ورڅی وي یا که تاسو د تیراد ورکزو د میرغاړې دغه اتیا کلن سید اصغر کاکا مو په داسې حال کې پیدا کړ چې خپل سره غوا یې څړځای ته روانه کړې وه. خیر دی. السلام علیکم اچھا مزدوری خطا کړی ښه جوړې خیر دې مبارک خیر دې مبارک خیر السلام علیکم خیر محمد سلام علیکم خیر دې مبارک څنګه حاجي صاحب ښه سید اصغر کاکا که څه هم له کړاوه ډک ژوند لري خو خوشبینه دی چې له خپل دوهم واده نه په سپینه ګیره د یو کوچني ماشوم پلار شوی او د خپل ژوند دغه تصویر یې د خپل سوریله غږ په څو ټپو کې راته بیان کړ. وشتا بیارن یونو کپورنی تړلې کټاب شینا الله خلایا پدسی ورد وسونو چنی لګشتنی چتا ورزینا عاشق مګل د چړډینو الله وب پکانډي بنتک سرګوینا په تخت مې د یار ځل په نسمیږي الله مسافر دې دران زهل روانيږي چې درته ولاړ دمړو په سر یو نو چې دران سهال د بې په خاورې همبر کېږي. د ځایي خبریال عمر فاروق په وینا د میرغاړه په 4.5 کورونو مشتمل په نخترو پوښل شوی یو کوچنی کلی دی چې د میشتو میلو او ډبوري بازار ترمنځ پروت دی. نوروز بھائی ډیره زیاته مننه ژوندی اوسې خوشحاله اوسې. دا کومې علاقه دی دا زموږ پلرنی ټاټوبی دی میرغاړه ورته ویل کیږي. دا د مشتیو میله کوم سنټرل بازار دی هغه نه تقریبا 15 کیلومتر مخ په وړاندې پراته دی او ډبوري ته تقریبا مونږ 3 کیلومتر مزال به او دا ډیره ښایسته رنګینه علاقه دی. تاسو دا ویډیو کې خیال شو دنګ دنګ غرونه دي پکې او غنه علاوه خسته نخترونه دي. کوم نخترونه دي دا قدرتي دي چا نه دي خخ کړي خدای پاک مونږ ته یو گیفت شکل کې راکړي دي او دلته تقریبا تاسو آبادی خبره وکړه تقریبا 4.5 پورې به کورونه او سکولونه پکې تر اوسه پورې پرایمري سکول ویو او اوس میډل منظور شوی دی خو هغه کې ډیر مطلب اکار 2 نمبر کار ورکې شوی دی ناقص کار شوی دی نو هغه مڅور خیل حکومت بیا ریجیکټ کړی دی او دین علاوه د روډ صورتحال تاسو وکتل دغه روډ تیر حکومت کې کوم پخوانی صوبایي اسمبلی غړی و غزن صاحب هغه د ورلد بینک څخه ایشیا بینک سره ایشیا بینک نه دغه منظور کړی دی او ان شاء الله امید دی چې څو وخت بعد به په دې باندې کارم پیل کیږي او هغه ډېر په ښه طریقې سره دغه روډ به جوړوي. په هنګو کې د انګلیسي ژبې پیژندل شوی استاد حفیظ الرحمن ورکزی چې ډېر کلونه پس خپل پلرني کلي میرغاړې ته راغلی وایي په ماشومتوب کې به د ګرمۍ په رخصتۍ کې اکثر راتلو. خو امید صاحب سکول څه دی هغه په هنګو کې ویلی دی که نه او دا څنګه تا ذکر وکړو دا د مونږ خپل کلی دی اکثر به داسې و امید صاحب چې مونږ به د اوړي کوم چوټیانې کېږي 3 میاشتې چوټیانې به مونږ دلته وو دلته به مونږ ماته به یادېږي هومورک به مو لیکلو دلته به مال به مو راوستلو دلته به د غره کې به ډېر مزه به یې کوله که نه ډېر خواند و ماشومتوب هم و او بل هغه نه علاوه زه څه دی بیا خو د اوس مصروفیات زیات دي تا ته پته دی که نه نو زه 2008 نه وروسته بیا د تیر کال راغلی وم تقریبا یو 15 کاله وقفه ورکې راغلي وه که نه چې زه بیا راغلم او بیا د تیر کال 2-3 ځلې راغللو یو ځل که ته یاد وي خو هغه خو دلته بیا رانغلو نو د اوس دې کال عید کې بیا هم دا فرصت میلاو شولو نو راغللو ماشاءالله تاسو د علاقه ولیدله که مو یې صفت وکړو چې یاره ډېره ښایسته دی ښه رنګینه دی شنه دی خو دا خو به زه یم چې لغوندې ما ته داسې مناسبه ونه لګېږي خو دې والا فیصله به انشاءالله دا تاسو خپله کوو چاته چې تاسو د ویډیوګانې وښیو تصویرونه وښیو هغه خلک به هم د دې علاقې دا فیصله وکړي چې دا څنګه علاقه دی که نه نو علاقه خو ماشاءالله ډېره ښایسته د ورکزو د دغه کلي خلک که د یوې خوا نه د غرنۍ آب و هوا ښکلي ځنګلي ونو بوټو او نخترو له شین کې نه خوند اخلي ولې د بلې خوا یې بلا قسمه میوې دانې غلې هم د خپلې سیمې پیداوار دی. رحیم تاسو راتلنو ډېره مننه دا مو علاقه ډېره ښکلې پسمنده علاقه ده او بل میوه په دغه کې غوزانه دغه کېږي او ماندتې شوې الوچې شوې همداسې نور خبرو علاقه توتان شو ډېره ښکلې علاقه ارغونجا شوه اور کې انګور هم کېږي
ښه ښکلې علاقه ده او صاحبانه ورکې کېږي لکه چوکري که نه نو انشاءالله علاقې کې ښه څه دغه نشته او نور دا ګاډیانې مډیانې ورېدلې لږ د جوار او د فصل یې لږ خراب کړی او انشاءالله مو علاقه ښه ښکلې علاقه هر نمونه میوه پکې کېږي خو مو خلک دومره هېڅ دا څه دغه ورته شته نه څه سہولت کنی خبر دیزه که هر شین کیږي و جوار کورخه خخه خپلی کیږي علاقه ها پسمند خپلی علاقه را ټنډه علاقه ده غنم کی غنم خلق نه کوي به فصل راسی نه صحیح کنه جوار او بنک خاص خلق کوي په شوده د علاقه بس نو دغه ده کنه که خبره د مړي ژوند دي شنو د دې سیمې خلک هم لکه د نورو پښتنو په څیر مړی ژوند په شریکه کوي هم دی غم او خدي واده یا غم څه شي د مو په شریک وي د ټولو کلیوالو په شریک وي متافقه تور سره لکه مو یو ورځ مخکې اطلاع ورکو ټول کلیوالو ته خپل پردي ته سبا ته مو واده ولا سیستم دی سبا ته لکه مو واده ولا سیستم دی د څکلا ټول خپل کلیوال خپل پردي روش د لکه مو ورته ورسي چوک ورته لکه دغه جنجي چوک لکه مو ورته ورسي دا تیرواله زبې کې ورته ورسي بیا یو یا پنځه یا لاس یا شل سو ګوډي لوړ شو هلته غو سره دغه شو غزنه څکلا دغه کو ورسي روډ نه شپه مونږ کو د مولا دغه کې نشته کبه د لوی سفر وي لکه پنډي اسلام آباد یا پیښور مردان چارساده غیره وغیره دوته وي نو بیا بیګنی تاکو که بیا د خپل علاقې کې ورګزو کې انګو کوړ پوری وي نو بیا په وخت سبي لاړ شو او مسکین مزدیګر ته واپس وکړو زه مزدیګر ته واپس وکړو غش پند مولا پروګرام وي پوه نه شو سبا ته بیا مو واده ولا دغه وي پوه نه شو لکه مو دغه شی سیستم نو هغه ته ټیم لکه کمی نو بیا حلیچه ولا سیستم که بیا چیرې ټیم زیات وي او بیا لکه غرمې وي یا شپې ته وي نو بیا ټیکالی والا پروګرام وي او که بیا ټیم کم وي بیا چای او شربت والا سیستم وانده مو د غم والا انداشه دغه مو څه کله غم وشي بیا دا ټول علاقې کې اعلانونه وشي خپل پردي ته ټلیفونونه وغیره وغیره هغه دغه وشي هغه سیستم وشي بیا لکه د مو کوم مسجد تاسو ولیدو په دې مسجد کې مو دعا وي درې ورځې مو دا کلیوالو دا سیستم وي څه درې ورځې چای ټیکاله لکه میلمستیا دغه وي مسخوتن منځ پورې مو سره دلته وو مسخوتن منځ نه بعد بیا دوه درې پنځه په اجرو به مو تقسیم که څه هم د تیرا ځینو اوسیدونکو د ژوند د نویوالي یا جدیت هڅه کړې یعنې له خټو تر پخو خښتو او سیمټي بلاکونو را رسېدلي خو د میر غاړې خلک اوس هم د خټو له پخڅو خپل کورونه او لوړې کلاګانې جوړوي دی اول خطا دا خبر وکړه مونږ کوم د خاوره راوړو د کوس کمر او کاډو نه راوړو او بیا څه د کوم استادان دي کسان دي دا د مخ خپل علاقې دي اندي علاقې اندي خپل علاقې خپل کورونه جوړوي په دړي مزدوري کار کوي او کمر نه خاوره راوړو اول خمو به سره لندو بیا ورچې کسان دغه کېږي غوڅکي خېجي یا ټیکټر یا غوڅکي ورکې دا نه خېجي کسان ورچې خېجي په دړي مزدوري نسو 800 روپی دړي او بلدار کومه دړي دغه 1500 ره اندي چې خوشاله خو ارمانی کوي خو خل ډېر غریبان دي پیسې ورسره نشته دړي مزدوري کوي غبره بس یو ټیم روټي ځان بچیونه پیدا کوي ورګزي چې په جرګو مرکو کې خپل نوم لري وایي د ایجنسیو پر رعایت کېدو یې جرګې پیکا او کمرنګه شوي هغه پخواني او مشهور ملکان څمړه او څه له صحنې وتلي دي ورګزي جنسي به دیږي ورګزي جنسي کې دا بیا کم مشتي کې بیا تپا ممیزي دی دا علاقه کومه ده میرغوړې په نامې باندې یادېږي میرغوړې کې دی کې بیا ډېر ښایسته ملک اکبر خان ډېر مشهور ملک و ملک صابر شو د پاسه کوري چې کوم دی مخامخ څلیدلی شي دغه کوري و غیرت شاه ملک و یو اوس فضل جانان ملک دی دا اوس هم ژوندی دی حاجي مقرب خان و ارباب میجر و پوه نه شو موسی خان ملک دی چې دا پوه نه شو هغه اوس هم ژوندی دی دا دوه کسان پوه نه شو مهربانۍ دی نو دغه کسان چې کوم دي پوه نه شوې دو لکه مخکې مو یو ښایسته کلتور یو خپله جرګه الحمدلله سیستم وله اوس روان دی خو اوس خو به دا نظام داسې لږ بدل شو پوه نه شوې لکه دا دغه چې کوم عوام وله جنسي چې کوم وه دا په دغه باندې زم شوله عادي د وجې نه اوس هم جرګې وله دغه شته خو لکه هغه شی طریقه نشته لکه مخکې څنګه مخکې د موله خلک خود مختار وو خپله مرضي وه تیرا چې د آب و هوا له مخې پکې یو فصل کېږي خلک جوار غنم الوګان او ځینې نور فصلونه کري
او زراعي معاشي زمینداری د پردیو ملکونو مسافري او یا هم حکومتي نوکری ده. بدشمتي دغه دی چې لکه مو خلکو تعلیمونه ډېر کم کړي، تعلیم د وجې نه لکه ډېر خلک مسافر دي، کور د پاس دغه سره یو کاس مسافر وي یا چې ته ملیشیا کې یا فوج کې یا قطر دوبي کې دا نور د مو خل څه کوم د زمینداری سره ټول تعلق ساتي. دا تاسو خپل ولیدو بانګو مانګو فصلونه دلته کیږي، دلته خوار یو فصل کیږي خو دلته فصل یو کیږي، که جوار می یو کیږي، که غنم می یو کیږي او که لوان می یو کیږي. لکه دلته ژمی ډیر وي غوړی ډیر کم وي، لکه د شپږمه اوومه اتمه انمه دا څلور میاشتې اوړی وي، نور بس بیا دلته ټول ژمی وي، بارانونه وي، واورې وي. لکه دغه ځای کې بیا دا سیستم داسې ده. نو خلک به لرګي ډیر سوځي. الحمدلله بس لرګي خو تاسو خپله ولیدو لرګي ډیر دي او لرګي خو ډیر څیز دي، لکه کورو کې بهارې لګېدلي وي، جوماتو کې لګېدلي وي، حجرو کې لګېدلي وي، همداسې لکه ځوانان چې کوم محفلونه دغه کوي هغه ځای کې لګېدلي، څه تکلیف نه وي. محمد جمیل د والیبال د هغې لوبډلې غړی دی چې د یادې سیمې د یو شمېر لوستو ځوانانو لخوا په سیري نومې سیمه کې لوبه کوي. محمد جمیل وایي پر سینه یې لګېدلې لوګو د دغې سیمې لپاره نوې جوړه شوې خیریه بنسټ یعنې میر غاړې ویلفر اسوسییشن ده چې د لارې د خپلې سیمې خدمت کوي. ما په خپله وی فیسي کړې دی، هغه نه علاوه مو سره څومره کسان دي ټول تعلیم یافته دي، دي کې داسې کسان هم شته چې بي ایس نه اوس فارغ شو، څه بي ایس کوي، څه فیسي کې دي، څه میټرک والا سټوډنټان دي ورکې. او ټول نه پهله په دې علاقې کې د اړیکو تک مور ته په پښتو کې وایو، لکه ورته اصل کې ګلي ډنډه وایي، هغه به کېدو. او هغه نه علاوه بس واړه ګیني به کېدو او سکی شوله، کبډي شوله، موږ ورته بالا لوبه ویله، ترې لوبه مو ویله، داسې وړې وړې لوبې وې که نه، کلیوالي لوبې کېدې، هغه به مو کولې. بیا هغه نه علاوه دغه ځای کې به مو کرکټ کول څه ټایمه پورې، خو کوم کلاډیان هغه نه لوړو، بس بیا والیبال شروع شو، کرکټ هم کېږي. دا خو اول مو سره ګورنمنټ پرایمري سکول و کلي کې، هغې کې مو والیبال کول. عالم کې کسان ډېر وو، غټ غټ کسان به هغه کلي منځ یو سکول. زه مو دا سوچو که یاره سیري ته به لاړ شو، دا د مو مشترکه یو د علاقې ځای دی او څه پابندي مو ورباندې نشته. دي د سیرۍ دا د مو د غونډې علاقې سیرۍ دی. او لاړ یو تقریبا مو چپرمشتي کې مو ټورنمنټ ته لاړو او جلکا میله شوله، هیډ کوارټر شو، کلایا شوله او مشتي بازار شو او ډبوریا شو. دې علاقې ته مو ټورنمنټ ته ځو. والیبال ټیمونه تقریبا اورزو کې مخکې خو ډېر زیات وو، تقریبا 30 32 35 ټیمونه څه ټورنمنټ وی، دا دو ټیمونه به حصه اخیسته. او اوس کې څه پته نشته چې هر څه وجه شوي، صرف دا اووه لس ټیمونه یې څه ریګولر کیل کوي، یو د میر غاړه شو، یو د درسوټي شو، مشتي بازار شو، سانګړه شوله او ګجرخیل شو، داسې څو ټیمونه دي چې هغه ریګولر ګیم کوي په شان. او نور څه کسان هغه ریسکو کې شو، چې څه شو برتي شو، والیبالونه ړنګ شولو. او موږ اوس هم والیبال خپل کوشش کوو چې ړنګ نه شي. دلته خو زموږ تنظیم دی میر غاړه ویلفر ارګنایزیشن، دې سره د مو چې څومره دا وړکي دي، دا ټول تعلیم یافته وړکي دا ارګنایزیشن کې مو سره په عهدې باندې دي، لکه سیکرټري او وغیره دا شیان دي. اوس مو سره ممبران دي، ټول مشترکه باندې والیبال هم کوو، دې نه علاوه مشترکه باندې د خیر ښېګڼې کارونه هم خپل کوشش کوو چې کوم کولی شو. ویل کېږي چې د مارخور په شان قیمتي ځناور هغه وخت له دې سیمې مهاجر شول چې کله د سیمې خلکو په بېرحمۍ سره د نښترو په پرې کولو پیل وکړ. نوروز خان دلته بلا قسمته ځناور پاتې کېدل، په دې کې زمریان وو، شیران وو، ګیدړان وو او هغه نه علاوه یږې وې او قیمتي ځناور مارخور وو. مارخور دلته په غټ تعداد کې وو. او دې نه علاوه که زه درته اوس ووایم چې په ژمي موسم کې که تاسو راشو نو دلته په غټ تعداد کې سوی وي او دلته کومې غراني کمترې دي هغه هم ورته راسي. او دغه ځناور څه ما نومونه یاد کړل، دي نه نور قسم ته نور ځناور هم دلته پاتې شوي دي. او خو له بده مرغه هغه ځناور ځکه اوس دلته پاتې کېدی نه شي چې دلته کومې ونې دي هغه ټولې کټ کړی شوي دي. تاسو زما شاته ګورئ، هغه وجه دا وه چې د موږ قبایلو یو ځان ته رسم او رواج یو سیټ اپ، لکه دلته ګورنمنټ څه احتیار نه و. کله چې ګورنمنټ دلته راغلو نو دو خلکو ویره ظاهره کړه چې یاره د وطن مونه ګورنمنټ نسی نو مونه به دا ونې ونسي، دا ځمکه به ونسي. نو دوی د وجې دوی دغه ونې ټولې ووالې او دغه ځناور هم در بدر شول، دې علاقې نه یې کډې وکړې. اوس نوی نسل راپراتلی دی او د پاتې کوم ځنګل دی دغه بچ ساتي او کوشش کوي چې دینه یو ترکې هم مات نه کړي. یا د سیمه کله هر ډول طبیعي ښکلا او مالامال او زړه راښکونکې ده، خو ولې د لارې او سړک تګ یې د اوسپنې له چیچلو کم نه دی. د یادې سیمې خلک ظاهرا خوښ ښکاري، ولې د بجلي بي ایچ او یا طبي مرکز له نشتوالي او
سرک له کندو کپر ډیر په مشکل کې دي. او دا روډ مو ولا دومره خراب دی څو ځلې خبرې دی او افتتاح وشو خو کار باندې نه کی ډیر خلکو ته ډیر مشکلات تکلیف دی خصوصا بیمارانو ته دومره سخت تکلیف دی چې اول گاډي نه ملوي که ملوي کې لاندې مشتي ملینه برغواړي هغه د 500 لار د 3000 روپۍ به سپیشل اخلي 15000 اخلي 4000 اخلي نه خلکو ته ډیر مشکلات دي روډ په باره کې نه خلکو ته او بجلی خاص نشته باسوان پختونخوا کې نشته بجلی مونږ سره ګورو نه شپې ورځې کې خبره سره بجلی شته نه هسې بس کامبې تارونه راته ودار دي پوه شوې دا روډونه موډونه لکه دا باند وي او بجلی مجلي شوه دغو نه لغنته متاثر روډ او بجلی برابر شي نو ژوند دلته انشاءالله چې نور بس بیا بس کشمیر دی او اسلام آباد ته دی علاقه سیمې ته زموږ او ملګرو په ورتګ د سیمې د اوسیدونکو سره زموږ د لارې رهبر استاد حافظ الرحمن اورکزي هم ډیره خوښي وښوده او له هر یو یې ځانګړې مننه وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. امید صاحب ډیره مننه چې ته دلته مونږ علاقې ته راغلی مونږ ډیر خوشحال یو. یقینا حاجي صاحب ګورو او معلم صاحب ګورو او غنې علاوه ساجد صاحب ګورو تا ګورو ډیر خوشحال یو مونږ ډیر ښه ملګرتیا دی. دا وه د نن ډاکومنټري چې ما نه ورځ امید درته د میشتو په میر غاړې ښکلې سیمه کې وړاندې کړله د دوی په دستور باندې د دوی په کچا آبادۍ باندې د دغه ځنګل په نوې غوړېدونکو بوټو باندې د دوی په کټایي باندې د دوی په لوبه باندې مو نظر ورکړ. تر بلې ډاکومنټرۍ چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم د لوی الله پامان که چېرته مو دا ډاکومنټري خوښه شوې وي له ملګرو سره یې ضرور شریکه کړئ. ډېره مننه.